أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النساء مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. دا سورة نساء ترتیب مصحف په اعتبار سره دریم سورت ده. دی سورت د ماقبل سورت سره ربط ده چې سوره بقره کې د يهوديانو قباحتونه بیان کړل، نو په سوره آل عمران کې د نصرانیانو عیسایانو شبهات او داوی خباثتونه بیان شول. نو دې سورت مبارکه کې د مشرکینو هغه د ظلمونو تذکره کوي، داوی د غلطو رواجونو او داسې قوانین چې پای کې ظلم په زنانو باندې، په یتیمانانو باندې او په ناپوهه خلکو باندې. فرمایي چې یو ربط دا هم دی چې مخکې سورتونو کې چې کم احکامات بیان شو، پای کې د نفس اصلاح وا او یعنی پای کې د آخرت د کامیابی د پاره امور ذکرو. نو دې صورت کې هغه احکامات بیانې چې پای سره د دنیا د کارونو درستګي راځي، او یو ربط دا بیان کړی دی چې مخکې صورت کې هغه د تهذیب نفس، د نفس د اصلاح ذکرو. نو دې صورت مبارکه کې د تدبیر منزل، یعنی هغه خبرې چې هغه د کورنۍ د اصلاح د پاره پای سره د کور اصلاح راځي، د معاشري او د اجتماعي زندګۍ سره چې کم خبرې تعلق ساتي داغي اصلاح پی راځي. فرمایي چې دې صورت کې هغه درې حصے دي. اوله حصہ د 57 نمبر آیت پورې دا اوله حصہ ده. په دې کې د تدبیر منزل سره متعلق اتلس احکامات ذکر کیږي، او په ضمن کې د منافقینو قباحتونه هم بیانېږي، او بیا د 135 نمبر آیت پورې دویمه حصہ ده چې په دې کې د سیاست مدني، یعنی د اجتماعي زندګۍ د پاره نه احکامات بیانې چې پای سره د مسلمانانو په معاشره کې حکومتي احکاماتو کې اصلاح راځي. او بیا د آخر د صورت پورې بیا درېمه حصہ ده، په دې کې د یهودو د منافقانو قباحتونه بیان کړل شي دي، او د مؤمنانو د حالات اصلاح پکې کړل شوی ده. فرمای یا ایها الناس، اے خلقو، دا عام خطاب دے پورا انسانیت تا. اتقو، ویرے گئی، ربکم د خپل ربنا. گوی چې دا ربکم دا
دلیل د اتقو د پاره. رب ویل کېږي پیدا کون کې او پالون کې. نو ته چې چا پیدا کړي او ستا پرورش کوي، ظاهره خبره ده داغه نه داغه احترام پکار دی، داغه د خفګان نه یره پکار ده. نو فرمایي چې اے خلکو تاسو د خپل رب نه ویریږئ. رب څه ته وایي؟ الذي هغه ذات خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی من نفس واحدة د یو کس نه، د آدم علیه السلام نه تاسو پیدا کړی وخلق منها او پیدا کړی د دغه آدم علیه السلام نه زوجها بیبی د هغه. آدم علیه السلام پیدا کړلو بیا یې د هغه د ګسې پختۍ نه د هغه بیبي پیدا کړله، د هغه د تنهایۍ د ختمولو دپاره او د اونس پیدا کولو دپاره او د انسانیت د خورولو دپاره. وبث منهما رجالا کثیرا نو خواری کړل بیا د دې دواړو نه، آدم علیه السلام او د حوا علیه السلام نه، رجالا کثیرا ډیر نارینه، ونساء او زنانا ډیرې. دایته هغه پیدا کړل د دې دواړو نه. فرمای واتقوا الله دی الله تعالی تاسو پیدا کړی نو د دې الله تعالی د خفه کولو نه ویریږئ. داسې لوی ذات دا خفه کول خدا د عقل تقاضا نه ده، نو ویریږئ د دغه الله نه. الذي هغه ذات تساءلون چې تاسو سوالونه کوئ به د هغه په نوم سره. یعنی تاسو کچری څه شی غواړئ تاسو یې د الله په نوم باندې را، نو په وخت د حاجت کې، په وخت د مجبورۍ کې، کله چې یو سړی پساو شي او د بچ کېدو څه بل څه ذریعه نه وي، نو په آخر کې موږ د الله واسطه ورکوو. یا د سوال کولو په وخت کې د الله په نوم باندې مالا سراکا. یا چې کله موږ پساو شو او موږ پوه شو چې زمونږ د بچ کېدو وس بل حصہ ذریعه زموږ سره نه ده پاتې، نو موږ بیا هلته کې وایو د الله دپاره ما معاف کا، د الله دپاره ما پرېږده. نو هغه ذات چې دا ستا د ټول نه آخرنی مد نظر دی، دا په نوم سره ته سوال کې، نو د هغه ذات نه یره پکار ده، د هغه د خفګان نه. یعنی دومره اهم ذات، ضروری ذات، د هغه د خفګان نه یریدل پکار دی. یعنی هغه د هغه نافرمانی نه ده پکار. والارحام او ویریږئ د صله رحمۍ د پرې کولو نه. یعنی رشتہ داری پالل، رشتہ داری پالل چې دي د دې د ختمولو نه ویریږئ. یعنی رشتہ داری پالئ، غم خادي هغه کوئ. نو فرمایي چې د رشتہ داری د پرې کولو نه ویریږئ. عام طور باندې چې څومره زمانہ پای کې جدت راځي، هغه خپل ولی او هغه غم خادی ورځ ته ورځه ختمیږي، او څومره چې خلک ماډرن کیږي، نو موږ هم د هغه انګریزانو په هغه طور طریقو باندې روان یو چې داسې خلک هم زموږ په معاشره کې چې هغه بیا په کور کې مړ پروت دي
او 2-3 میاشتې بیا چاته پته هم نه لګي چې په دې کور کې څوک مړلی او دا وجه دغه چې د رشته دارۍ دا یو پیغور ګڼي پلار او ورور او خویندې او خاندان او دا پکې صحیح او دا پکې مونږ ځانه خامخا هغه غیر ضروري پابندیانې په ځان لګولې دي او په یورپ کې خو داسې نه وي په یورپ کې خو هر سړی آزاد دی نو کم بیوقوفه خلک چې د دې ځای نه د یورپ سوچونه کوي او یورپ یې لیدلی نه وي نو بیا د هغوی دغه حشر کېږي هغوی سره بیا دغه معامله کېږي د یورپ تذکره خو هغه کس له پکاره چې هغه خو یا یورپ یې لیدلی وي که نه هلته کې غوتلی وي وګوري چې دا څه دی نو که هغه تذکره کوي نو هغه څه معنی لري خو د دې ځای نه چې کوم خلک هغې ته پسخېږي او هغو چې سخت کاري هغو ته حالانکې حقیقت هغه شانتي نه وي نو د هغه خلکو بیا دغه شان بد انجام کولی کېږي نو فرمایي چې تاسو د صله رحمۍ د ختمولو نه ویریږئ صله رحمي مه ختموئ حدیث شریف کې راځي چې کله الله تعالی صله رحمي پیدا کړله نو صله رحمي هغې جړل الله تعالی ورته وفرمیل چې ته ولې ژاړې نو صله رحمۍ دا عرض وکړو چې پروردګاره زما خیال نه راځي چې خلک به ما وپالي او زما به څوک لحاظ وساتي خلک به د خپل اغراضو دپاره او د خپل مفاداتو دپاره ما پایمال کوي د خپو لاندې کوي به مې زما پروا به څوک نه ساتي نو الله تعالی وفرمیل چې ته مه ژاړه چا چې ستا لحاظ وانه ساتو نو هغه به خود ذلیله او رسوا شولو او څومره چې ستا یو کس لحاظ ساتلو او ستا د پیوست کولو د پاللو کوشش کولو نو دونه به زه هغه له په دنیا او آخرت کې د هغې بدله ورکومه فرمایي چې کم سړی چې صله رحمي پالي نو دا صله رحمي پالل دا په مال کې او په ژوند کې د برکت لپاره د ټول نه مؤثر وظیفه ده او ذریعه ده کم سړی چې څومره زیات رشته داري پالي دی به د نورو په مقابله کې زیات د ده په رزق کې به برکت وي او د ده په ژوند کې به برکت وي عام طور موږ ته مسله دا راځي یاره اوس په ځو او د پلاني په غم کې به شرکت کول غواړي او سبا له د پلاني خادي د هغې لم تللی او بله ورځ چې دی هغه د پلاني هغه په کور کې پروګرام دی هغې کې هم شرکت پکار دی نو کم کس چې دا کوي مونږ داسې محسوس کوو چې یاره د ځان په لوی کړاو کې اچولی بهایي داسې ځه او هغسې ځه کرایانې هم لګي او وخت هم تباه برباد کېږي صیب او تکلیف پکې لا تکلیف اضافي دی نو مونږ چې کم خیال کوو چې د ده پیسه هم لګي او وخت هم لګي نو زمونږ د خیال خلاف الله تعالی د دغه کس په پیسه کې هم برکت اچوي او د ده په عمر کې هم برکت اچوي دغه کس په دغه غم خادیانو سره سره دومره زیات کارونه کوي چې کم کس د غم خادیانې او د چا پروا نه ساتي دی به په ورځ کې دومره څه نشي کولی لکه کم کس چې سره د غم خادیانو څومره څه کولی شي دی به کم کس چې غم خادي نه کوي دی به سره د فراغت نه وزګار به ناسي هېڅ به نشي کولی او کم یو چې غم خادي کوي
دی به سره د مصروفیت نه ډیر کارونه کوي، د په عمر کې هم برکتی او د په مال کې هم برکتی. دی به ښکاریږي داسې چېرې د اسې تاواني ټیکه اغستې ده او خپل مال یې هسې واولځو، لیکن که چېرې وکتلی شي نو د ده مال به د هغه کس په مقابله کې سیوایي، کم کس چې د مال د نه لګولو د وجې نه غمخادي پرېږدي. نو فرمایي ان الله کان علیکم رقیبا، یقینا الله تعالی په تاسو باندې حفاظت کوونکی دی. یا ایها الناس، اے خلکو، اتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه، اتقوا ربکم ویریږئ د خپل رب نه، الذي هغه ذات خلقکم چې تاسو یې پیدا کړی من نفس واحدة د یو نفس نه، وخلق منها او پیدا کړی ده د دنه زوجها بیبي ده، وبث او خواره کړی دي منهما د دې دواړو نه رجالا کثیرا ډیر نارینه ونساء او زنانه، واتقوا الله الذي ویریږئ د هغه الله نه تساءلون چې تاسو سوالونه کوئ بی د هغه په نوم سره، والارحام او ویریږئ د صلې رحمۍ د ماتولو نه، ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان دی علیکم په تاسو باندې رقیبا ساتنه کوونکی. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا مونږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.